هلمند کې د حجاري او نجاري امارتي شرکت دا شرکت په 1941 کال کې تاسیس شوی دی چې د حجاري او نجاري برخو کې تولیدات لري. د دې شرکت مسؤلین وايي تولیدات، عواید او پیرودونکي زیات شوي او روان کال کې به د دې امارتي شرکت پروسس شوي تولیدات بهر ته صادر کړي. مارکیټ ښه شوی دی الحمدلله، لرو مشتریان هم لرو، راځي داخلي مشتریان، نړیوال ټول دلته راځي، ځینې دوستان چې د نورو ولایتونو څخه راځي هم د هلمند د روخام ډبرو د لیدلو لپاره حتمي راځي. د دې امارتي شرکت تولیدات د هیواد د نن او بهر ښه بازار لري، خو وروستیو کې دا شرکت کې د نوو ماشینریو نصب د تولیداتو په نرخونو کې تخفیف د مشتریانو توجه زیاته راجلب کړې ده. بازارونو څخه چې د روخام ډبرې بازار دی هغه په افغانستان کې ښه ورځ په ورځ مخ په ښه کېدو روان دی، نو الحمدلله ښه دی، تر پخوا بازار ډېر ښه دی. بلخوا د هلمند اوسیدونکي له اسلامي امارت غواړي چې د حجاري او نجاري امارتي شرکت د تولیدات لپاره بهرنی مارکیټ پیدا کړي او په کورنۍ کچه له دې تولیداتو استفاده وکړي. د دولت څخه دا غوښتنه چې هم تجاران څخه دا غوښتنه ده چې په هیواد کې سرمایه گذاري وکړي او هم د حکومت څخه غوښتنه ده چې دا سرمایه گذاري کې بیرته د تجاران سره کومک وکړي ترڅو بهر دغه ډبرې خارج شي. ما غوښتنه ده چې د فابریکې تولیدات څخه باید خلک استفاده وکړي او د فابریکه په پښو درول تر خپل کورنۍ د تولیدات څخه باید ډیر استفاده وکړي او دولت څخه دا غوښتنه چې دی باید د بهر ته دغه صادرات ډیر کړي. د هلمند د حجاري او نجاري د امارتي شرکت همدا پروسس شوي تولیدات د همدې مسؤلینو په وینا چې د شوي کرداد له مخې به بهرنیو هیوادو ته صادر شي. اوس همدغه پروسس شوي ډبرین لوښو په ملي کچه د مشتریانو ترڅنګ نړیوال مشتریان هم پیدا کړي دي. حمدالله همدرد د افغانستان ملي ټلویزیون هلمند.